منمه چې پردی د کم خپل نکړو نو ځه منمه چې پردی د کم خپل نکړو نو ځه کدا ښکلی مې ځان پسې پاګل نکړو نو ځه او بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکړه بیا ګوره بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکړه بیا ګوره که پاک مې د شین سترګو نه کابل نکړو نو ځه او خاموشه ستا خوږې خوږې خبرې ملغلرې خاموشه ستا خوږې خوږې خبرې ملغلرې خاموشه که مې جوړ ترېنه غزل نه کړو نو ځه سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنې ملګرو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله یم په دې تمه یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي میلمه څوک دی میلمه یو ښه شاعر دی یو تکړه شاعر دی یو تان شاعر دی او دې سره سره یو ښه انسان هم دی ملګرو وخت مو نه اخلمه راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو ډېر محترم او ډېر ګران زید خاموش صاحب تاسو ته په عیني پروګرام کې ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم ډېره زیاته مننه نادان صاحب ستاسو د دې ټول ټیم چې موږ له مو وخت راکړو خوشحاله اوسئ ستاسو نه هم مننه کومه زید خاموش صاحب ډېر ملګري او ډېر مینوال به م پېژني خو زموږ د عیني بعضې مینوال او بعضې ملګري دي چې هغوی به ستاسو نه نوي خبرو تاسو به په ړومبي ځل په دغه شیشه باندې ګوري که هغوی ته مو خپله لنډه شان مختصر شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه زما نوم زید خاموش دی زه د پندو چوک اوسېدونکی یم پېښور سمه ده ډېره ښه ده زید خاموش صاحب دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی تقریبا د 15 کالو نه شعر لیکم شاعري کوم ډېره ښه ده او دا هم راته راڅرګنده کړئ چې شعر سره سره آیا تاسو نثر هم لیکئ او که نه نثر باندې مې کوشش کړی دی خو داسې ډېر نه لیکم داسې کم مې لیکلی سمه ده زید خاموش صاحب د چاپ اثار باره کې هم راته ووایه چې کوم چاپ اثار لرئ او که نه یا مخکې مو ورته څه اراده شته چاپ اثار هم نشته دی خو زما یو شعر دی چې تر څو چې په معیار باندې غزل مې پوره نه وي تر څو چې په معیار باندې غزل مې پوره نه وي تر هغې پورې خیال به د کتاب چرته ونه کړم ډېر ښه ډېر ښکلی شعر مو ډالۍ کړل زید خاموش صاحب زموږ مینوال به هم ډېر په تمه وي چې موږ به د خاموش صاحب نه خوندور شعرونه اورو نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ ډېره مننه نادان صاحب غزل ویم چې ضمیر مې مړ دی او احساس راته رسه نه کېږي ضمیر مې مړ دی او احساس راته رسه نه کېږي زه لکه مړی یم د چا را باندې ښه نه کېږي نه ضمیر مې مړ دی او احساس راته رسه نه کېږي زه لکه مړی یم د چا را باندې ښه نه کېږي او شعر دی چې حیران په دې یم چې در وګورم زه وغورځېږم حیران په دې یم چې در وګورم زه وغورځېږم ته چې ډوډۍ پخې څه چل په تناره نه کېږي ډېره مننه چې حیران په دې یم چې در وګورم زه وغورځېږم ته چې ډوډۍ پخې څه چل په تناره نه کېږي اوس مې د زړه د پرهرونو خولې وربندې شولې اوس مې د زړه د پرهرونو خولې وربندې شولې اوس مې د زړه په پرهرونو کې اوبه نه کېږي اوس مې د زړه د پرهرونو خولې وربندې شولې اوس مې د زړه په پرهرونو کې اوبه نه کېږي دې سړي ځان وجلی دغه دا ګناه کړې ده دې سړي ځان وجلی دغه دا ګناه کړې ده چې د قبر په خازه باندې واښه نه کېږي دې سړي ځان وجلی دغه دا ګناه کړې ده چې د قبر په خازه باندې واښه نه کېږي او خاموشه اوس د نه راتلو بهانې ډېرې کوي خاموشه اوس د نه راتلو بهانې ډېرې کوي داسې ښکارېږي لکه مینې ته د زړه نه کېږي ډېره مننه خاموشه اوس د نه راتلو بهانې ډېرې کوي داسې ښکارېږي لکه مینې ته د زړه نه کېږي ډېره مننه نور کم خوندور شعرونه زموږ دغه مینوالو سره یې ډالۍ نور شعرونه ویم چې ستا یاد مې په دماغو کې اکثر ګرځي راګرځي ستا یاد مې په دماغو کې اکثر ګرځي راګرځي لاس راکړه راغورځېږم په ما سر ګرځي راګرځي ستا یاد مې په دماغو کې اکثر ګرځي راګرځي لاس راکړه راغورځېږم په ما سر ګرځي راګرځي محفل د ښکلو جوړ دی خو حیران یم خپل زړه ته محفل د ښکلو جوړ دی
خو حیران یم خپل زړه ته دا څوک دی ورپسې چې مې نظر ګرځي راګرځي بیا ووایه دا شعر. محفل د ښکلو جوړ دی خو حیران یم خپل زړه ته دا څوک دی ورپسې چې مې نظر ګرځي راګرځي یو دوه نه دي د کلي رقیبان چې غم یې وکم یو دوه نه دي د یو کلي؟ دوه نه دي د کلي رقیبان چې غم یې وکم جانانه ما و تا پسې لښکر ګرځي راګرځي نه نه فاروقي صاحب یو دوه نه دي د کلي رقیبان چې غم یې وکم جانانه ما و تا پسې لښکر ګرځي راګرځي او شعر دی نادان صاحب چې دا ستوري د اسمان نه راکوشوي دي که څنګه دا ستوري د اسمان نه راکوشوي دي که څنګه که نه د کابل جونې پاس په غر ګرځي راګرځي دا ستوري د اسمان نه راکوشوي دي که څنګه که نه د کابل جونې پاس په غر ګرځي راګرځي مختره چې خاموشه یقین وساته چې سا به رانوځي خاموشه یقین وساته چې سا به رانوځي رقیب سره یو ځای چې مازدیګر ګرځي راګرځي ډېره مننه داسې نور کوم شعرونه چې زموږ دغه مینوال نور شعرونه دي چې د ټولو نه اول خو مشره تا غلطي وکړه د ټولو نه اول خو مشره تا غلطي وکړه د ټولو نه اول خو ګوره تا ټوپک ته لاس کړه د ټولو نه اول خو مشره تا غلطي وکړه د ټولو نه اول خو ګوره تا ټوپک ته لاس کړه او خاموشه مو د پس مو څه خبرې منځته راغلي خاموشه مو د پس مو څه خبرې منځته راغلي خاموشه مو د پس مو سره بیا ټوپک ته لاس کړه ډېره مننه ډېر ښه دی ډیره زیاته مننه زاهد خاموش صاحب ډیره زیاته مننه کومه چې خپل قیمتي وخت نه مو وخویستو موږ سره په دغه عیني پروګرام کې ناستې وکړو تاسو هم ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړو کور مو ودان ډیره زیاته مننه مینوالو دغه را سره په ننني خپرونه کې ډیر محترم او ډیر ښاغلی او ډیر ګران زاهد خاموش صاحب چې تاسو ترنه ډیر خوندور شعرونه واورېدل تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناست ملګري اجمل فاروقي صاحب دی او زیرک صاحب دی او دا بل ملګري نوم لقمان یعنی مایار عثمان خیل صاحب را سره ناست دی د ټولو ملګرو هم مننه کومه او د دې سره زمونږ دغه کیمرامین سنان مومن له هم اجازت ورکړی د لوی الله په امان